اوكي بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن مو درس ایکسپلورر ډبل کلیک مو کړو Yes, هغه د سجنن ویو ویو وایي تیر ځل مو موشته ویلو ویو اصل کې ورکی کتنه ده سیدا په کتنه کې لومړی ویو کې موږ سره د پینز یو ګروپ دی پینز کې لومړی موږ سره نیویګیشن پین دا نیویګیشن پین دی نیویګیشن پین کې دار سره وخی کنه خیره شکل ته لکه ګوره اوس نیویګیشن پین در سره مخې ویو تر ازما ورته ما دا نیویګیشن پین ته چک ورته لګوم ګوره نیویګیشن پین سره سي خی سي شولې د نیویګیشن پین ورکی که چې ته بیا راشم په دې کې ورته ایکسپاند ټو اوپن فولډر ایکسپاند ټو اوپن فولډر څه کار کوي دا کار کوي چې چیرته هر یو فولډر ته داخلي ما دا موږ سره چې کېږي په دغه نیویګیشن پین کې بیا سره خېزل تر داخل شو وګوره دلته زده کې داخلي کې منګور هغه فولډر یې سره راخلي پام دې ورته دې فولډر ته داخل شوم دا سره یوزر سره راخلي منګور یوزر داري پرې کې زرا زمو ورته مهاراشا فور ایگزامپل ورته وایو دې تر اخر شو پابلیک ته وګوره دلته ټول ته څنګه کېږي گایز ګوره دا دلته څنګه شول گایز دلته ټول ما سره فولډر راغلي زه ورته وی تر زما ورته نه ایکسپاند اوپن فولډر دی نه تاسو در سره مروله تاسو راشه دا یو ځل بند کړئ بیا راشه داخل شئ ور سره د سیټ راته سره داخلي کوم ګوره اوس هغه فولډر را سره راځي یوزر سره داخلي کوم فولډر سره راغلی دلته نه راغی رانه غیر سره سیدا نو دا موږ سره گایز څه کېږي په دې ویو کې موږ سره دا نیویګیشن پین دی په دې کې ایکسپاند اوپن فولډر کار کوي بل شو آل فولډر څه معنی شو ټول فولډر را سره چیرته وخایا په دغه نیویګیشن پین کې وخایا تاسو له کوم چک کېدل ته ګوره ټول فولډر به سره شامل وي سیدا اوس ګوره دلته موږ سره چې راغی ور سره کنټرول پینل دا لایبرری او دا ټول در سره راغلی چې زه تر اوسه مته نیویګیشن پین ته ټول فولډر را سره مخ نه ګوره هغه ته نه بیرته لري پامره ویو ته چې تاسو مته شو لایبرریز راته خو لایبرریز ګور دا غلي کې ډاکومېنټ میوزیک دا شان پکې سره شامل دي سیلا در سره څنګه کا هو خایا او مې خایا د ترا لایبرریز په دی ویو کې خبره رسې شو لایبرریز راو خایا مې خایا سمرا بل خبره موږ سره په دی ویو کې چې کنه موږ سره په پلانز کې پریو پین دی پریو پین څه ورګي اصل کې یو څه داخل شوی نه یم یو ډاکومېنټ څه داخلي کې منه خو دی یو پریو به ما سره دلته خای سیدا یو لنډه کتنه به را سره دلته خای سره ما فور ایگزامپل دا یو تصویر دی زه نو غواړم چې دا تصویر اوپن کما دا چې تر وخت چې تاسو وایرس نه لريږي دا پریو پین ورته ان کې ګوره ځای دلته سره خلاصي ګوره تصویر تاسو خلاص کړئ نه دی و دې ځای کې سره خلاصي فور ایگزامپل ورډ یو ډاکومېنټ دی سیدا دا ایکسل داري کنه دا ما خلاص کړی نه دی خو ګوره دې ځای کې ما سره یو پریو باندې راکې سره دی باندې پوښي دا پریو دی ګوره دا ما خلاص کړی نه دی و دې ځای کې ما سره شي کېږي یو پریو راته راکې په دې کې هم ځلان دي څنګه دی فقط هغه دی مخرات راکې لازم دلته هم چیک کولای شم را سلام دې کوم خاله تاسو دې دې هم څنګه کولای شي تللی شي سیدا بل خبر وای ډیټیلز پین دا پریو پین لري کړي دې په ځای ډیټیل پین سره ګوره لاندې بل خبر شي ډیټیل پین سره ډیټیل څه معنی درې په اړه معلومات راخوي ګوره دا دغه تاریخ باندې چې دې په اړه کې ډیټیل سره راخوي سیدا ډیټیل پین خبره ده مشکل به څه بل خبره دې نه ورسره چې دراشو لی اوټ وګورئ موږ سره په دې لی اوټ دا ما راځي کړی تاسو کمپیوټر کې شاید په لومړي ځل دا ډیټیل داسې ډول باندې وسی سیدا په داسې ډول کاری زه غواړم چې دا آیکن دې ما سره په داسې ډول نه راشه میډیم آیکن منځنۍ آیکن دې سره کار شي نو ګوره په داسې ډول آیکن به سره راځي سیدا زه غواړم ورته نه کنټینټ داسې کنټینټ پر کیمرا سره خو دا ګوره بل یو لی اوټ اصل کې شکل دی ورکی یا سټرکچر دی ورکی لیست د لیست پر کیمرا سره خو ګوره دا لیست پر کم لارج آیکنز غټ آیکن نه سره وخایا لارج غټ آیکن پر کم ټایلز ګوره ټایلز کې سره وخایا په دې شکل کې سره وخایا سی بل سمال آیکن وړي آیکن سره وخایا ګوره دا وړي آیکن شوی سره سیدا بل خبره چې د نور سره ایکسترا لارج آیکن ډیره غټه آیکن ګوره دا په دې ډول سره راځي دا غټه آیکن ورسره وخایا سیدا بل خبر سورت بای سورت ته څه ته کی سورت ترتیب ورکی بای په واسطه دا خبره موږ دلته چې کې کړي وایي ترای ټیک مو کړو دا په مینی کې وایي سورت بای په چې باندې بای کړو سره وینه مو کړو نو دلته ما خبره راغی چې دا سره ترتیب کا خو په تیشي انداز باندې سره ترتیب کوم راځم سورت تر زمم براشم سورت فولډر کوم سره نشته ورته وایي تر شې ډیر راځه زه ورته مراشي وی تر اساس سورت کوم سورت ته چې باندې باندې د نوم پر اساس ګور راغی چې هغه ولي ا بي سي باندې شروع شوی داسې په دې ډول ورسره راځي صحیح شو نه راشه او کا سورت ترتیب کوم ته چې باندې د تاریخ پر اساس ګور هغه کوم چې موږ روسته جوړ کړی وي هغه دې سي تر سره راځي صحیح شو دا کوم چې موږ مخکې جوړ کړی وي هغه د تلن ډیر سره راځي سمرا راځم ته وی تا پرې کې سورت تر راځم بیا ګورې دا بای ټایپ او بای سایز او بای لینث او لینث اندازې ته ورکی سایز نه اندازې هغه ته ورکی شیشو سایز ته ورکی ډیټ کریټډ هغه تاریخ باندې دا فولډر جوړ شوی ډیټ موډیفایر هغه تاریخ باندې چې دوی په تغیرات راوستي میډیا کریټډ او میډیا جوړ شوی ډایمنشنز ته ورکی دا په ترتیبي خدا سي په پروت او ولار د دې اندازې څومره سو شو ډایمنشن هوریزونټل او دا سي ورټیکل او هوریزونټل د دې د اندازې څومره راځي ورسره مشکل به کیسه
بل خبر لاندې ascending او descending ascending څه دی ورکی ascending ترتیب وکا د a نه z پورې چې نه د a نه z پورې descending د څه ترتیب وکړه z نه a پورې ترتیب وکړه معنا دا z بیا y او هم د اول دلته ما سره z راولا بیا y راولا x او هم د نور چې کوم یوري اخیری به د اخیری سر کې بر سره a راغلی وي صحیح ده نو ascending معنا چې ترتیب وکا د a نه واغه تر z پورې ascending او descending د z نه واغه تر a پورې یا موږ ascending چې a نه z پورې کنه په داسې وایو چې د کوچنی عدد نه ولې تر غټ عدد پورې رسل ترتیب کا او descending داسې وایو چې د غټ عدد نه ولې تر کوچنی عدد پورې رسل تقسیم څنګه کا ترتیب کا چې شو وی تر ازما سټ بای تر ازما ورته ascending رسل وایو ascending معنا د a نه z پورې چې شنو پورې b او داسې پورې د په ترتیب واټه ولګي مشره صحیح ده مشکل پکې شری نو دا مو سره دی خبره که چیرې زرا سموي ته بیا ګروپ د ګروپ بندي که چیرې زه جوړم دا ګروپ بندي کوم راسمه ګروپ ته پر یک باینوم د نوم پر اساس سره ګروپ بندي کا نو ګور ان تر اچ پورې دی وای دا مو یو ځای کې تر واچول د عین تر پی پورې دا مو دې ځای کې تر واچول د کیو نه تر سره پورې وای دا مو دې سره نو ګور دا چې جوړ شو یو ګروپ بندي سره جوړ کړل چې شو بای ډیټ موډیفاید هغه تاریخ چې تاریخ مثلا یو کزر دوی چې کوم یو دا فولډر کوم یو مخکې جوړ شوی دی نو لاست ویک دا 13 هفته کې جوړ شوی لاست منټ او دا مخکې ګور دې ځنه پتا شوی تر شي کوی کې د ګروپ بای تر شي ګروپ بای کې بچو کوي ډیټ موډیفاید دې ځنه هم او نن بيخي یو مکور سره ګور دي حالت صحیح ده بل اخر اډ کالم چې زرا سما د دلته ډیټیلز تا واخلم اډ کالم دا یو کالم دی دا نیم نه دی دا ولا دا کالم دی دا ډیټ موډیفاید نه دی دا یو کالم دی ټایپ یو کالم دی سایز یو کالم دی چې زرا سما ویو تا ویو کې ورته چې اډ کالم یو کالم ورته اډ کړی والا ډیټ کریټډ والا ګور دا ډیټ کریټډ والا یو کالم یې سره اډ کړي په دې طریقې باندې دا جوړ شوی دی چې دلته سما ورته مراشه کالم واغله چې والا اثرز لیکوال والا چې چاري کوي ګور دلته دا اثر در سره راځي صحیح ده راځم ته مراشه کالم را سره خپل کټګوري را سره پکې وخاینو ګور دا کټګوري ورسره چې تاسو به ته ډیزاین لري کوی نو راشه ډیزاین راشه اډ کالم ستا پرې کې ګورې کټګوري داتې نه لري کا سیدا ګور کټګوري ته نه لري کړه اډ کالم سره سره ته خاص سردار سره ته لري کا د ډیټ کریټډ هم ته نه لري کومه نو ډیزاین هغه څنګه کولای شي دا ډیزاین لري کولای شي ډیټ کریټډ هم څنګه شو ختم شو سیدا بل خبره سایز ار کالم ټو فټ سایز ار کالم ټو فټ څه معنا کچې تاسو راغلی شو دا کالم مو داسې کوچ نه کړی دی دلته راغلی است ګوره دا کالم دې ځنه چې زما شمه دا ته ودی ګوره دا سیدا کرسر وساتې دا مو دې تر اوسه سیدا دا مو را فرسره دې ځې پوری چې ګوره یو غټو کوچ نه راغلی کنه نه زورتا مراشه دا په سایز ار کالم ټو فټ ټول کالم راځي په یو انداز راوړل نو ګوره دا ټول کا څنګه نمونه څنګه کړ په یوې انداز سره ترتیب کړ سیدا بل خبره چې زبر سم دا ایکسترا لارج هم بل خبره چیک باکس دا چیک باکس مالا ګوري چیک باکس ته ګوري دا په اړین ډول چې تاسو لري کنه اوس ګورئ چې نه خوند ورسره راځي چې زوی تر اسه ما چیک باکس سره لګوم چیک باکس چې شو ګورئ دا پاس دنه خور سره ګورئ دا چیک شو یو کټه دا یو سټایل نه مالا ګوري دی بل کټه دا چې تاسو دلته شفت نه نشي اډي سلیکشن هم ته کلیک کوئ ګورئ اډي سلیکشن هم کیږي بل یو نه کته ما چیک ځکه چې ټیک کوم سیدا بدی باندې پوښتنه بل خبره فایل نیم ایکسټنشن نه توخایا او هاید فولډر ګوره فایل نیم ایکسټنشن برته زله ورسته وخایم ها هاید فولډر باندې باول کړو ګوره فور ایگزامپل موږ سره داسې دی کنه چې زه ورته وایم چې دغه فولډر چې دی دا زما شخصي فولډر دی دا ماته پټ کنه راځم ویو ته ویو کې چیرته راځم هاید سلیکټډ ایټمز راځم دا ما سلیکټ کړ کنه هاید سلیکټډ ایټمز باندې کلیک کا وای آیا اپلای چینج ټو دیس فولډر سبټیکټ اند فایلز هم دی او راشه دلته کلیک وکړه ګوره دا در سره هاید شو ورک شو سره چې شو ورسو چې څوک نه پیږي چې دا څنګه راغی گایس چې شو څه شو بکی دلته ګوره تاسو چې به تر اوري ویو تر راشي ریویو کې هاید ان آیټمز هغه هاید ان آیټمز کوم یو پرچوي دی هغه سره وخایا اوس به هغه در سره وخایي وګوره هغه راځي تدوندې خای دا پکچر موږ هغه کړ کنه دا تدوندې خای وګوره دا راځي سلیکټ کړئ چې دا راشي ویو ته ویو کې به چیرته راشي دلته هاید سلیکټډ ایټم نه کلیک لري کې او دلته راشي دا اوکے کې بس دا بیرته تاسو شینه د هاید نه وایي صحیح ده مشکل به کېشته نشته نو دا ګورې دا هاید خبره شو چې څنګه یو فولډر هاید کو سجی دا ویډیوګانې بل ځای کې نه راوړي نه بیا یو ځکه نه دا بس هاید شو صحیح ده بل خبره ته موږ سره فایل نیم ایکسټنشن دی ایکسټنشن څه ته ویل کیږي ګورې از براشم اصل کې ګوره دا اوس ګوره ډیسکټاپ کې دا موږ سره پټ ول ها دلته ګوره موږ سره پټ ول کنه دا هاید شوی دا پر سیستم پټ کړی دی وای دا دیونه ګوري لازم هاید سلیکټ ایټم دې نه کلیک لري کوم نو ګوره ور به ختم شوی اوس خبره موږ ایکسټنشن اړوند وکړه لازم براشم ریزن بچی را اوپن کما پی برش پر اوپن کما ها پی برش به زدي زين اوپن کما سیدا زرا زما دلته ورته مې چې موږ سره ایکسټنشن پیژنو شیم ایکسټنشنز صحیح شو ایکسټنشنز پیژنو ایکسټنشن څه ته ویل کیږي ګورئ
دغه کمپیوټر چې کله یو ډاکومنت یو فایل یو ایمیج یو ویډیو پیژني هغه په ایکسټنشن پیژني چې کېږي ایکسټنشن کله چې یو فایل دی دا په دوه باندې ویشل شوی یو فایل نیم دی او یو چې دی انټر فایل ایکسټنشن دی بل چې دی فایل ایکسټنشن دی ګایز را سره چې موږ سره ایکسټنشن صحیح شو ایکسټنشن دی را سره فایل ایکسټنشنز دي ګورئ دا فایل ستر کې یو فایل ایکسټنشنز ستر کې دا زر ته اوس وایم خار ازمل تر تر عملی خایم ګورئ دغه فور ایگزامپل زبر شمه دلته به یو تصویر پیدا کوم ما هغه تصویر زر تر اخره مرزي چې لږ خپې پوښي ښه فور ایگزامپل دا تصویر شو مثلا زه د دې ځنا سنیپینګ ټول باندې بدره واخلم چې شی باندې سنیپینګ ټول دې ځنه انټر کم نیو وردا مارا واخصم تاسو ته ما اوس ویل چې موږ دغه فایل دوه برخې لري یو فایل نیم دی همداسې مې ورته ویلې که نه او یو مې ورته ویلې فایل ایکسټنشن دی فایل نیم معنا دغه موږ او تاسو چې کوم نوم ورته ورکړی دی ځان نه دی فایل نیم دی دا چیرې ګایز فایل نیم دی فایل ایکسټنشن څه معنا چې دې ته کوم یو ایکسټنشن ورکول شوی دی ایکسټنشن معنا دا کمپیوټر دا پیژني چې آیا دا یو ویډیو دی که تصویر دی کمپیوټر ګوره ادم نه پیږي چې دا ویډیو دی که تصویر دی هغه به دا پیژني د تشي نه د ایکسټنشن نه پیژني تشي نه پیژني ایکسټنشن نه د ایکسټنشن ته ګوري او بیا پیژني چې دا یو تصویر دی دا یو ویډیو دا او دا یو چې دی اډیو دا اوس موږ پیژنو فایل نیم نه پیژنو کنه دا اول نوم نه او دا د کمپیوټر هیڅ نه پیژني ایکسټنشن نه پیژني صحیح ده نو موږ سره دا چې ایکسټنشن هغه څه دی چې کمپیوټر په یو پروګرام یا یو څه چې غواړو هغه کمپیوټر په پیژني صحیح ده په ایکسټنشن باندې پوه شئ کنه اوس موږ سره د ویډیو لپاره بیل ایکسټنشن دي چې لپاره دی د ویډیو لپاره بیل ایکسټنشنز موږ سره شامل دي شو ایکسټنشنز کوم یو دی موږ سره یو ام وی چې دی ام پی 4 دی موږ سره چې دی ام پی 4 یو ای وی آی دی چې دی ای وی آی دی موږ سره صحیح شو یو موږ سره چې دی کنه دلته تاسو وګورئ دبليو ام وی دی صحیح شو دبليو ام وی راځه WMV دا موږ سره د ایکسټنشن دی ها نو ګورئ تاسو کله یو ویډیو پیژنئ کنه هغه ایکسټنشن کمپیوټر هم په ایکسټنشن پیژني دا څنګه پیژني وای چې ډاټ د دې نه مخکې باندې ډاټ راغلی چې شو ډاټ MP4 ډاټ AVI ډاټ WMV چې شو دا موږ سره شي دی ایکسټنشن دی ډاټ VLC دی موږ سره شي دی VLC سینا VLC VLC دا موږ سره یو ایکسټنشن دی زبره شمال ته تاسو په عملی ډول باندې وخایم صحیح ده فور ایگزامپل زبره شمال ته ویډیوګان یو ګورو را به شو د سپیسیتا دلته وګورئ ګایز MCSE دا وګورئ دلته براشم د دې چې دی AVI دی ایکسټنشن چې دی AVI ویډیو کې چې ایکسټنشن AVI یا WMV ورته دی AVI دی څه شو زبره شما دلته بدار او پن کما ګوره دی بس چې کما چې دی ایکسټنشن چې دی دا MP4 دی موږ سره چې دی MP4 دا موږ ایکسټنشن دی صحیح ده دا ګوره MP4 ایکسټنشن دی ګایز سره صحیح ده نو دا چې ایکسټنشن دی د موږ سره چې دی د ویډیو ایکسټنشن دی صحیح ده چې زرا شما دلته وګورم موږ سره نور هم ودا وګورئ تاسو دا هم .mp4 وی شاید یا WMV mp4 هر یو پکې شته ګوره .mp4 نو که چیرې تاسو کمپیوټر ویډیو پیژنې کنه غیر ایکسټنشن نه پیژنې .mp4 .avi .wmp دا موږ سره ایکسټنشن دی بیا د پکچر د تصویر لپاره موږ سره شي دي صحیح شو د تصویر لپاره هم موږ سره موجود دي چې موږ سره شي img دی چې img هم موږ سره یو ایکسټنشن دی صحیح ده IMG image چې ورته ویل کېږي د دې نه وروسته بیا چې دی .jpg دی چې دی JPG موږ سره ایکسټنشن دی بیا بل موږ سره چې دی .jpeg دی موږ سره چې دی JPEG موږ سره یو ایکسټنشن دی صحیح ده بیا دې کې نور هم را سره شامل دي موږ سره .png دا چې دی PNG موږ سره دا یو ایکسټنشن دی صحیح شو همداسې د اډیو لپاره فقط MP3 دی افرین صحیح شو نو دا موږ سره د پکچر لپاره دی همداسې نور هم په دې کې شته دی ګایز را سره صحیح ده بیا د اډیو لپاره ویل د اډیو لپاره چې MP3 دی چې MP3 لپاره MP3 دی را سره صحیح ده بیا بل چې دی کنه دا MS Word موږ ګورو کنه د MS Word موږ سره چې MS Word صحیح ده WORD د MS Word چې موږ سره دی هغه دا چې دی DOCX دی .docx دی صحیح شو بیا چې موږ سره د MS Excel چې دی MS Excel چې دی موږ سره بیا ګایز XLS دی چې
LS صحیح شو ګوره LS دا ښه د برا شمال ته چک کما رائټ کلیک به په پراپرټیز ګوره XLSX صحیح شو دا لږ سخت ښه دا سی نه دی اس صحیح شو SLSX تاسو څو به سره بالکل انداز دی ښا نو ګوري دا د ام اس ایکسل دی سیدا چې دا کمپیوټر پیژني تصویر او د فایل لپاره به نو ګاز هر څه لپاره د مختلف مختلف موجود دي صحیح شو دا جی پی جی وګوري دا ګاز دا ټی ایکس ټی چې شي لپاره دی دا ټی ایکس ټی د ورډ پیډ لپاره دی چې دی ورډ نوٹ پیډ لپاره دی سوري د ټی لپاره دی د نوٹ پیډ لپاره مختلف شي دی دا ټی ایکس ټی دی ګاز سره صحیح شو همدا نور هم بیا سره شامل دي ګاز نور تاسو نور خپل پیژنې د پاور پوینټ لپاره پی پی ټی دی راځي اوس یې ملي ګورو چا هم څه نه کنه ورته ویل کنه چې د ټی لپاره د نوٹ پیډ لپاره ټی ایکس ټی دی صحیح شو د تصویر لپاره جی پی جی دی صحیح شو د دې لپاره دا مختلف شي دی ورډ ډاکومنټ کنه دا په ډیو 6 وي مستر چې به وي ډیو 6 سینا وګوره تاسو ډیو 6 دی کنه دی ډیو 6 دا وګوره سی چې دا اپلیکیشن لپاره دی دا پی پی ټی او دا وګوره دا مستر ټول دی راځي چې ویډیوګان چې کوم تصویران چې کوم چې آیا هم داسې دی کنه زبرا شما دا تصویران دی ګوره چې جی پی جی دی او جی پی جی او پی ان جی ګوره دا مختلف تشته جی پی جی پی ان جی دا مختلف دي دا چې د خپلو کې بدل کو مشکل نه جوړي را سره رینیم وکړ کنه دا جی پی ای چې دی کنه زور د فقط وایم چې جی پی جی کرا سره چې کا جی پی جی انټر کلیو کا راشه اوکې کا بیا هم را سره څنګه کی را تصویر څنګه کیږي اوپن کیږي څه شو یار دا بیخ ته تر سره خطا کړ سر کې اصل کې دا مقام چې دی غره سره بدلای ښه دا به دې ځنه کاپی کما سیدا رائټ کلیک کاپی تر څو التزر ته عملی وکم ښه راغم دې ځنه کاپی کړ دلته مې څنګه کړ رائټ کلیک پیسټ مې کړ دلته ښه پیسټ و دا مو سره راغلی دلته کنه زه غواړم دې ایکسټنشن بدل کوم جی پی جی دی کنه زه راځم دا چې کومه جی پی ان جی کومه چې کومه پی ان جی انټر اوکې مختار وسمه ماغه تصویر دی مشکل پکې شته وګ چې رزنا شم رائټ کلیک په وکما او د دې ته د ویډیو ایکسټنشن ورکوم دا دی کنه ویډیو موږ دبليو ام بي ورکړ یا ام پی 4 موږ ویلې ترشه دا ورکړه انټر ور هغه تصویر در سره څنګه شو ویډیو ډبل تا وخت اوکې په کلیک وګوره دې در سره نه پلی کوي چې به وی ګایز پلی کوي در سره نو شو اوپننګ فقې ویډیو هم بس سره ته پیژ ورکړه اصل کې دا موږ سره په کوم یو دی دا موږ سره په پورټ پلیئر باندې دا سره راغی شو پورټ پلیئر باندې چې ادي تاسو سره په کمپیوټر کې وینډوز وی کنه یا ادي چې کوم دی کې پلیئر راغی به نه اوپن کړئ سره یو چانه چې پټوي ایکسټنشن ورته بدل کې د ویډیو وی د اډیو ورته ورکې یا تصویر ایکسټنشن ورته ورکې گایز دا به څنګه کیږي دا به سره پټیږي نو خبره دلته ویو کې واپ وی کې راغی فایل نیم ایکسټنشنز دا اوس فایل نیم ایکسټنشنز را سره خی کنه دا ایکسټنشن ور سره خی کنه جی پی جی ضرورت مدار ور سره نه خی راشه باندې کلیک کړه دلته فایل نیم ایکسټنشن باندې کلیک وکړم دا سره راغله اوس یو خبره تاسو اوس ما یو خبره ته وکړه چې دا کمپیوټر په ایکسټنشن باندې پیژني نو دا کوم تین نه لري دا څنګه اوس پیژني پښنه پیژني هغه خو سید اوسم دا په ما ایکسټنشن باندې پیژني فقط دا ایکسټنشن موږ نه ورکه شولې موږ نه پټې شولې سیدا بیا ته کلیک وکړو نو ګوره بیا گایز شیر سره راځي ایکسټنشن سره راځي ها گایز په نیکسټ کلاس کې به ان شاء الله آپشنز تینه وایو نن لپاره اندومره بس آپشن بډیر غټي سي آپشن بډیر ځان نه دومره نه ان شاء الله